45 سال عمر دی او په دې یو کوټه کې اوسېږي. نه مور شته، نه پلار شته، نه قام قبیله، هېڅوک هم نشته. دا دلته ژوند کوي. تاسو به اوس منئ هم نه چې دا دلته ژوند کوي. پوه شوې؟ هېڅوک یې نشته. سپلی دی دا ولګه نه دا وګوره که نه سپلی ښېدلي دي. د دې نه بوټان شته نه سپلی شته. پوه شوې؟ نو دا ډېر سخت ژوند کوي. بوټان شته زره ماما زوی دا بوټان زما دغه شوي چاته به دغه کړم دا لکه لږ لامبل اوسه کې ستا خو ما څه تک تور دي لاسونه نه نه دا د اوبو ته ورځم او د اوبو که اوس خلاص به کوم زما دا لکه خپه کې سیټ دی که نه نو په دې وجه باندې دا لکه ماله یو کس اغوستی دا راته ووایه ښار ته ځې ښکته کوزېږي ښاري ته ځمه که نه ښه ښاري ته ځم کم ځي پورې ځې اوشه پورې ښکته ښاري ته ځمه کم ځي پورې ځې د اوشه پورې ځمه چې خو پورې ځما ته مې ورور پورې دی که نه خو دلې کور ساتل غواړي نو په دې وجه باندې لکه کور ساتمه چېرته ډاکوان ته څه به یې نیسي که نه تا سره څه دي نو زما سره دا سامان وامان د دې ځای کې دی که نه دا څو مودې نه راسې دلته ژوند کوي دی چې پیدا شوی دی دلته دا ژوند کوي د دې قام قبیله پلار مور او پلار خو یې مړه دي او نیکه یې مړ دی نیکه یې مړ دی ښه د دې کپړې ګوره پوزیشن ټول خراب دی لامبلې وي زما په خیال چې د دا خو داسې چله چې دا یو 2 شپږ کوره دي نو دا ورته نږدې دي نو دغه هلک کور وله ډوډۍ راوړي یا وله دا بل کور راوړي یا وله بل کور راوړي ګاونډیان یې خیال ساتي او چې کله نه وي او یا چې ته څه خیر و خیرات یې جوزان نه راوړي چې ورځ نیمه په هغې هم واړئ زما کور کې لږ لرې دی 3 کیلومتره دا زما پروګرام پښتو باندې زرجیات او رمان تاسو ته هر کلی وي لوړ دیر لړم علاقه ده لړم کې بیا یو کوڅو کلی دی ظفر بای تعلیم یافته دی پوه شوې 45 سال عمر دی او په دې یو کوټه کې اوسېږي نه مور شته نه پلار شته نه قام قبیله هېڅوک هم نشته دا دلته ژوند کوي تاسو به اوس منئ هم نه چې دا دلته ژوند کوي پوه شوې هېڅوک یې نشته او دا یوازې دلته اوسېږي دې تعلیم هم کړی دی خو پته یې دماغي حالات پسې خراب شوي ده نو خبرې خو ماشاءالله کولی شي زه ورسره نن مراکم کوم خو دا هلک چې کوم دی دا ظفر بای دا حقدار دی د دې څوک هم چې خوراک څښاک هم دلته کوي او دا تاسو کتی شئ د دې څونه یخه یخني ده څونه یخه یخني ده د هېڅ هم نشته دی دې سپلو دی چپړو ته وګوره یو بدل سپلی بدل هېڅ هم نشته دی جي د هغه په دې خاطر زه پوښتنو تاسو ته ږدمه چې موږ د خپلو بچو څونه خیال ساتو د ظفر بای ډېر سخت ژوند دی او د دې کوټګۍ کې دا اوسېږي څونه یخه یخني ده او ماشاءالله تعلیم یې هم کړی دی پوه شوې د دې سره خبرې اترې کوم اوسېږي دا څو مودې راسې دلته اوسېږي یو 45 څلوېښت کاله به کېږي دلته 13 پورې ښه نو ته خوراک څه کوې ظفر بای دا خو یاره خوراک خو کوم که نه کو دا خلک د ګاونډیان در لګي که نه زه چې کني په خپله پخوم او ستا دلته یخني لګي په دې کمره کې یاره ماما یخني خو وي څه بسترې مسترې استعمالو کمبل استعمالو او دغه شانتې و خو د بار بلو د خوراک څښاک څه کوې یاره ماما زه خوراک خو د ډوډۍ او چې لکه چې دی وي پخی وو چې څوک رانه وړي بیا پخی وو ته په خپله پخې په څه پخې